سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د درېیمې مطالعاتي ساحې یعنې د مهالویشو د جوړونې مطالعاتي ساحې په 5م فعالیت باندې سره خبرې کوو چې هغه عبارت ده پروژې د مهالویشو جوړول دی. لکه مخکې د دې چې د پروژې مهالویش جوړ سي په درېیمه مطالعاتي ساحه کې 4 فعالیتونه ترسره کیږي چې هغه د درېیمې مطالعاتي ساحې د پلان جوړول دي، د فعالیتونو تعریف او توصیف دی، د فعالیتونو طبقه بندي او د فعالیتونو لپاره د مودې تخمین دی. بیا په 5مه مرحله کې عملاً د پروژې مهالویش جوړیږي او د دې دپاره چې د پروژې مهالویش جوړ سي د ځینې اسنادو څخه استفاده کیږي د انپوت په توګه، لکه د پروژې پلان سو، د پروژې نور اسناد سو، قراردادونه، د پروژې پورې تړلي نور محیطي عوامل او پالیسیګانې دي. او بیا د ځینې تخنیکونو څخه وسایلو څخه په دې برخه کې استفاده کیږي ترڅو عملاً د پروژې مهالویش جوړ سي. د هغه وسایلو د ډلې څخه اول د مهالویشو د شبکې تحلیل دی، لکه schedule network analysis وایي، چې په دې کې د دیاګرام په شکل باندې فعالیتونه یو د بل سره توصیفیږي چې کوم فعالیت به په کوم بل فعالیت پورې تړلی وي، کوم فعالیت به اول او کوم فعالیت به وروسته تر مشخصو فعالیتونو ترسره کیدی سي. او دوهم تخنیک چې دی د critical path میتود دی. دا critical path میتود هغه میتود دی چې د پروژې لنډ مسیر توصیفوي. نو دا په دې معنا ده که چیرې د پروژې فعالیتونه یو د بل پسې ولیکل سي، نو کریټیکل پد هغه مسیر دی کوم چې د پروژې د تطبیق لنډه موده توصیفوي. په دې اړه به بیا جلا بحث وکړو ځکه چې دغه تخنیک په عین حال کې مهم او پیچلی دی. او دریم ریسورس اپټیمایزیشن، لکه دا چې د پروژې په تطبیق کې د سرچینو څخه څه رقم مؤثر استفاده وسي او د دې لپاره ځانګړي تخنیکونه شتون لري. په دې به هم سره بحث کوو. او نور تخنیکونه چې په دې برخه کې کارول کیدای سي هغه د معلوماتو تحلیل، لیدز اند لاګز چې مو وویلې مخکې، لکه کوم فعالیتونه لکه همزمانه د بل فعالیت سره ترسره کیدای سي. دا هم یو تخنیک دی چې په جلا ډول به یې مطالعه کوو. او بل د schedule compression، لکه دا چې څرنګه کولی سو چې د دې تخنیک څخه استفاده وکړو ترڅو د سرچینو څخه په دې شکل استفاده وسي ترڅو د پروژې فعالیتونه په همزمانه توګه یا په موازي توګه ترسره سي. او بل تخنیک چې دی هغه د اجایل پلانګذاري ده چې د دې څخه هم استفاده کیدای سي. اجایل هغه پلانګذاري ده چې په انعطاف پذیره توګه او په تکمیلي توګه د پروژې کارونه ترسره کیدای سي. لکه دا تخنیک دی چې کولی سو په دې برخه کې ترې استفاده وکړو. او د دغې فعالیت په نتیجه کې د پروژې بیسلاین رامنځته کیږي او د پروژې مهالویش او د مهالویشو پورې تړلي نور معلومات رامنځته کیږي چې بیا د پروژې په جریان کې د هغې څخه استفاده کیږي. همدارنګه د پروژې جنتري یا د مودې چارت رامنځته کیږي. او علاوه په دې مرحله کې د تغییراتو غوښتنه هم کیږي، ځکه چې کله چې عملاً د پروژې
مهالوېش جوړېږي نو بیا هم ځینې مسایل چې پخوا واضح نه وه هغه واضح کېږي او د دغې معلوماتو په استفادې پخواني اسناد نوي کېږي، د تغییراتو غوښتنه کېږي او پلان هم اپډیټ کېږي.